ستړي مشئ وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو یو ساعته خبري ټولګه ګورئ. نن چهارشنبه د کب یهودي 11 او د مارچ میاشتې 2 نیټه ده. په دې یو ساعته خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبرو. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. 8.5 میلیارده لا هم یرغمل دي. نړیوال بانک د افغانستان له کنګل شوې پانګې 1 میلیارد ډالر آزاد کړل. د بشري او امنیتي وضعیت په تړاو به بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په باب ناسته لري. په نړیواله کچه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې د ارزښت وړ دي. کابل کې د پلټنې عملیات ګټور دي. یوازې د 4مې حوزې سیمو کې 400 میله درنه او وړه وسله نیول شوې. نو د ډیرو برخو نه زیات اسلحه ترلاسه شوې ده. او چین تایوان ته د امریکایي پلاوي سفر غندلی دی. ډېر ښه راخلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو څخه څه باندې 1 میلیارد ډالر آزاد کړل. دغه آزاده شوې پیسې د افغانستان د بیا رغونې وچې صندوق سره وې چې د امریکا لخوا کنګل اعلان شوې وې. د نړیوال بانک اجرایوي بورډ ټینګار کړی چې دا پیسې باید د طالبانو له لاسرسي پرته د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د ښوونې، روغتیا، کرنې او نورو برخو کې ولګول شي. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سهشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شویو 9.5 میلیارډ ډالرو څخه څه باندې 1 میلیارډ ډالر یې آزاد کړل او دلته به یې د بشري او اقتصادي ناورین سره د مبارزې برخو کې ولګوي. نړیوال بانک په همدې تړاو خبرپاڼه کې ویلي چې یادې پیسې به د طالبانو له لاسرسي پرته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ادارو لخوا د افغانستان په ښوونیز، کرنیز او روغتیا سکتورونو او کورنیو پروګرامونو برخو کې ولګول شي. د دې پریکړې موخه دا ده چې د اړمنو افغانانو ملاتړ وشي او هغوی ته اړین مواد ورسول شي. له پریکړې مو بله موخه دا هم ده چې په افغانستان کې د کلیدي اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو ساتنه وشي ترڅو راتلونکي کې بشري مرستو ته اړتیا کمه احساس شي. له کنګل شوي پانګې څخه دغه 1 میلیارډ ډالر د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق څخه آزادیږي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو مرستندویه هیوادونو لخوا مرسته شوي دي. نړیوال بانک ویلي د دې ډاډ باید ورکړل شي چې د دې پیسو د لګولو له ګټو څخه افغان ښځې او نجونې هم برخمنې کیدلی شي. په لومړیو کې باید له افغانستان سره مرستندویه هیوادونه باید د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت د هغو 4 پروژو په اړه پریکړه وکړي چې د ښوونې، روغتیا، کرنې او خلکو د ژوند په اړه دي. نړیوال بانک ویلي چې دغه پیسې به د حاکم حکومت یا طالبانو لاسرسي پرته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ادارو لخوا ولګول شي. خو یو شمېر شنونکي بیا ټینګار پر دې لري چې دغه پیسې دې د طالبانو تر نظارت لاندې ولګول شي. ځکه ټول هغه مؤسسات چې په افغانستان کې تر اوسه کار کړی هغه دوی مفید او مؤثر نه و. بهتر به دی چې نړیوال بانک د افغانستان اوسنی نظام امارت اسلامي له طریقه دغه پیسې اړینو خلکو ته ورسوي. که چیرې دا هم نه کوي، حد اقل د افغانستان اسلامي امارت باید په دغه حساسو شرایطو کې دغه مرستو په هکله من حیث د ناظر وي تر څو دغه پیسې د افغانستان اړینو خلکو ته ورسیږي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق چې د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي دغه 1 میلیارډ ډالر پکې د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکایانو له وتلو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته کنګل اعلان شوي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت په تړاو ناسته کوي. دغه ناسته چې نن شپه د کابل په وخت شاوخوا 8 بجې پیلیږي. دغه ناسته به د افغانستان لپاره د یاد سازمان استازي هم وینا او خپل راپور وړاندې کړي. شنونکي په دې اند دي چې دا ډول ناستې ډیری وخت په بشري مرستو او د حالاتو په ارزولو متمرکزې وي او د افغانانو لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول شوي دي.
په پام کې چې د کابل په وخت نن شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه غونډه وشي. غونډه کې به د افغانستان لپاره دغه سازمان استازي دیبور الاینس هم خبرې وکړي او ناستې ته خپل راپور وړاندې کړي. په دغه ناسته کې به افغانستان ته د نړیوالو د پام راړولو په اړه هم خبرې وشي او روان بشري کړکېچ په وارزول شي. کارپوهان په دې اند چې په دا ډول ناستو کې ډېری مهال د معلوماتو تبادله او د حالاتو ارزونه کیږي، خو د افغانستان د ستونزو اساسي حل په تړاو پکې کومه پریکړه نه کیږي. د ملګرو ملتونو د غونډو په ګډون ټولې هغه غونډې چې تر اوسه د افغانستان په اړه د افغانستان له خاورې د باندې شوې موخه یوازې د معلوماتو تبادله، د حالاتو ارزونه او بشري مرستې دي. په داسې حال کې چې د افغانانو اساسي اړتیا په اوسنیو حالاتو کې زیربنا، اقتصادي پرمختګ او دې ته ورته نور اساسي مسایل دي، نو په کار ده چې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په اړه باندې غونډې کوي د افغانانو لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. بل لور ته یو شمېر نور بیا دا ډول نړیوالې غونډې د نړیوال تصویر جوړېدو او پاملرنې لپاره ډېرې اغېزمنې بولي او د دوام هیلې پالي. زه فکر کوم په نړیواله کچه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې د ارزښت وړ دي، ځکه په اوسنیو بحراني اقتصادي حالاتو کې یوازې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه ده چې د افغانستان سره په دغه حالاتو کې مرسته کولی شي او افغانستان د دغه حالاتو نه راایستلی شي. زه فکر کوم تر دې وړاندې هم دا غونډې مؤثرې وي او تر دې وروسته به هم دا غونډې مؤثرې وي. دا په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شاوخوا 4مه ناسته ده، خو اندېښنې دا دي چې تر اوسه یې کومه ملموسه ګټه او پایله نه ده ورکړې او نه یې د افغانستان روان اقتصادي کړکېچ او بانکي وضعیت رغولی دی. امریکا په دوحې تړون کې د خپلو کړو ژمنو برعکس روانه ده. تحلیل کوونکي وایي واشنګټن دوحې هوکړې په یوې مادې هم عمل نه دی کړی او برعکس د افغانستان شتمني کنګل کړې. د شنونکو په باور امریکا سیاسي او اقتصادي بندیزونه زیات کړي او د نورو ستونزو د جوړولو په لټه کې ده. انګېرنې دا دي چې د دوحې تړون هغه مواد نه دي عملي شوي چې د افغانستان په ګټه دي. له هغې وروسته چې په کابل کې له امریکا سره د اسلامي امارت د دوحې تړون چې له مخې ټولو بهرانیانو افغانستان پرېښود، دویمه کلیزه ولمانځل شوه، دا نیوکې راپورته شوې چې امریکا په دوحه کې پر خپلو لیکلو تعهداتو عمل نه دی کړی. څارونکي وایي په تېرو 2 کلونو کې امریکا نه یوازې دا چې د دوحې تړون د عملي کېدو په برخه کې څه نه دي کړي، بلکې په دغې هوکړه کې یې خپلې کړې ژمنې هېرې کړي. د دوی په باور چې امریکایان دوحې تړون ته ژمن پاتې نه دي، بلکې د افغانستان له نوي نظام سره یې په سیاسي او اقتصادي برخو کې دښمني پیل کړي. مخالف قطب خپل په قراردادونو نه دی ودرېدلی، هغې په یو مادې باندې عمل نه دی کړی. څرنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، هغه د قواو ایستلو تر څنګ خپل ډیپلوماتان هم د افغانستان ویستل، په افغانستان تعزیرات وضع کړل، د افغانستان اقتصادي هغه پیسې پشتوانه چې هغه یې کنګل کړله او طالبانو باندې دا تهمتونه هم ویل چې د ترهګریز د دغې مقابل کې کوم عمل نه کوي او د په افغانستان کې د ترهګرۍ مراکز دوباره پیاوړي کیږي. یعنې درګرده لګیا دي تعزیرات زیاتوي او مشکلات جوړوي. ځینې بیا په دې باور دي چې د دوحې د هوکړې یوازې هغه برخې عملي شوي چې د امریکا ګټې پکې نغښتې وي او هغه برخې چې د افغانستان په ګټه وي نه دي عملي شوي. د هغې موافقتنامې په ترڅ کې ضمایم هم ورسره ملتیا درلوده چې هغه یو برخه د نور جنگي وسلوال ډلې چې په افغانستان کې شته، په شمول د القاعده، په شمول د داعش، په شمول د نور د چچنیانو او نورو، او چې یو برخه مغه مسایل نظامی مسایل او یو برخه د امریکا ستراتیژیکي ګټې په سیمه کې چې هغې لپاره طالبان مجبور مکلف دي چې امریکایانو سره وغږیږي، ځکه چې د دوحې موافقتنامې پر اساس کومه برخه چې د امریکایانو او طالبانو په مابینځ کې وه هغه وکړه وشوله، او کومه ګټه چې افغانستان ته ورسېده یا رسېده هغه متاسفانه عملي نشو. اسلامي امارت وایي سره د دغو ټولو ستونزو چې امریکا او متحدینو یې د افغانستان د نوي نظام پر وړاندې زیږولي، بیا هم اسلامي امارت له نړیوالو سره تعامل ته چمتو دی. نړیوالو سره تعامل دا درس موږ ته اسلام را کړی دی، خو تعامل د غلامي معنا نه ده. تعامل د غلامي معنا نه ده. کم قوم خپل مقصد او اقدار پرېښی، هغه قوم همیشه هغه محکوم او مغلوب پاتې شوی.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه خبرو کې بیا ویلي چې د امریکا او امارت هوکړې سیاسي تعامل ته د رسیدو لپاره جمهوریت او طالبانو ته ښه فرصت په لاس ورکړی و، خو دواړو لورو ترې ګټه پورته نه کړه. هر دو به نظر من یک چانس بسیار مهم و بزرگ موافقه طالبان و امریکا برایشان به وجود آورد، برای آوردن یک تفاهم، یک موافقه روی یک فرمولی سیاسی برای آینده افغانستان به دلایل مختلف. هر دو طرف در این کار و استفاده از این چانس موفق نبودند. هغه مهال چې په قطر کې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ هوکړه شوې وه، بیا هم امریکا د جمهوریت له چارواکو د طالبانو پر وړاندې د جګړې هیله درلوده. اوس تازه زلمی خلیلزاد ویلي چې جمهوریت کولی شو چې د اوکراین په څیر مقاومت کړی وای. طالبان د حکومت په تشکیل کې د نړیوالو نه بلکې د خپلو افغانانو شرایط او غوښتنې ومني. وروسته له هغې چې د اسلامي امارت یو وزیر له دې پرده پورته کړه چې د ټول شموله حکومت لپاره ورسره د نړیوالو لخوا د 15 کسانو لیست شریک شوی، باور دا دی چې نړیوال غواړي دا ځل بیا هغه کسان په اوسني حکومت کې شامل کړي چې په تیرو 20 کلونو کې ناکام وو. اوس ټینګار دا دی چې د حکومت په جوړښت کې د غیر طالب کسانو ته هم پوره ځای ورکړل شي. طالبانو د هغو کسانو نومونه افشا نه کړل چې نړیوالو له لوري ورته لیست شوي دي. نړیوالې ټولنې اسلامي امارت ته د 15 کسانو لیست ورکړی چې خپل حکومت کې شامل کړي، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا کسان څوک دي او د کوم سیاسي جریان پورې تړاو لري. د 6 میاشتو په تیریدو سره د طالبانو له اړخه د حکومت په اډانه کې لوړې څوکۍ نسبتا ډکې دي. د دوحې سوري تړون 2مې کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د 15 کسانو نومونه یاد نه کړل، خو دغو کسانو ته د خاینینو خطاب وکړ. غیر له یو څو خاینانو نه وتلي دي مشران، له 15 نه زیات نه راځي، بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کړي. ملا صاحب برادر دلته تشریف فرما ده، حنیفي صاحب ناسته، دوی موږ ته لیست راکړی، اول 8 کسان یې بیا 11 یې اخر 15 غریبان راغله، د 15 کسانو نوم یې راکړی چې دا کسان باید په نظام کې، خو هغه نظام چې د صلح لخوا راځي دا خو الحمدلله داسې راغی لکه د مکې یو نقشر مخې ته راغله. اوسنی سرپرست حکومت کې د یو شمېر پخوانیو لوړپوړو چارواکو مشارکت سره ګڼ افغانان هم مخالفت لري، خو د چارو یو شمېر شنونکي بیا دا له حقیقت لرې ګڼي چې ګواکې امریکا د طالبانو ته د پخوانیو لوړپوړو سیاسونو لیست ورکړی وي. دا خبرې کیږي مګر د لیست خبرې نه کیږي، خو په هر صورت کې لیست ورکړی دا عملی راته نه ښکاري، ځکه لیست به حتما د هغو پیژندل شوو گویا سیاسي څیرو وي چې هغه د طالبانو لپاره قابل قبول نه دي، او له بلې خوا نه هغه په دونه فساد کې ښکیل دي چې طالبان به ونه کولی شي د هغوی دپاره کنسپیناوی وکړي خپلو صفوفو ته او خپلو جنګیالو ته. موږ هڅه وکړه چې هغه لیست ته لاسرسی ولرو چې طالبانو ته د نړیوالو له لوري ورکړل شوی، خو یوې حکومتي ادارې هم موږ ته د هغو کسانو نومونه شریک نه کړه چې غواړي د طالبانو په حکومت کې شامل شي، خو داسې ښکاري چې دا کسان د شمال ټلوالې هغه غړي دي چې اوس مهال له هېواده تښتېدلي دي او له بهره کله ناکله د طالبانو د ګواښلو خبرداری ورکوي. کارپوهان وایي طالبان د نړیوالو نه بلکې د افغانانو شرایط ومني او هغه کسان د حکومت ته شامل کړي چې د اسلامي امارت غړي نه دي. بله اینطور یک لیست خود در وقت کنفرانس دوحه بود، چون که طالبان با دیگران مذاکره میکردن. حالا اونها از افغانستان خارج شدن و رفتن و خارج کدام شرط و شرایط سر از اونها نداره که در حکومت باشن، اما ما مردم افغانستان شرط مایی است که در صدر حکومت کسانی باشه که هم طالب نیستن. پس داری که طالبان قدرت رسیدلی دا غوښتنې دا حتما تغییرات پکې راغلی دی، په دې چې امریکا به هم اوس نه غواړي چې دا کار وشي، په دې چې په هغه وخت کې دوی په قدرت کې وو، نو اوس وخت تغییر خوړی دی. اوس طالبان باید داسې یو فراگیر یا امن شمول حکومت جوړ کړي چې غیر د دوی د ګروپه نور خلک هم پشکې وګماري. نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې داسې کسان په لوړو پوستونو ګمارلي دي چې یوازې دوی ته تابع وو. اوس له طالبانو ته مداده چې کابینه کې مسلکي کسان راولي چې تخصصي وي. اسلامي امارت ویلي دي چې حکومت کې ډیری کسان د پخواني حکومت کارکونکي دي.
مالیزیا له افغانستان سره د بشري مرستو سربیره د تعلیم او روغتیا برخه کې مرسته او همکاري کوي. د افغانستان لپاره د مالیزیا ځانګړي استازي د روغتیا او پوهنې سکتور له ننګونو او ستونزو ډک بللی او په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. دکتور داتو احمد اعظام ویلي هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. مالیزیا له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په یو رسنیز کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې هیواد له افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري او مرستو ته ژمن دی. موږ د افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکارۍ او مرستو ته ژمن یو. زموږ د هیواد زیاتره مرستندویه مؤسسې به افغانستان ته راشي او په مختلفو برخو کې به افغانانو سره مرستې ترسره کړي. مالیزیا تر دې وړاندې هم 15 ټنه بشري مرستې بهرنیو چارو وزارت او د پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت ته سپارلې ده. د افغانستان لپاره د مالیزیا خاص استازي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دلته د روغتیا او پوهنې سکتور له ننګونو او ستونزو ډک وباله او ژمنه یې وکړه چې هیواد به په دغه دوه برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. موږ غواړو له افغانانو سره په دوو نورو مهمو برخو کې هم تعاملات او همکارۍ ولرو چې هغه د روغتیا او ښوونې برخه ده. په همدې تړاو موږ د دولتي او خصوصي سکتورونو له مختلفو مشرانو سره ناستې او خبرې کړي او غواړو د صحت او تعلیم برخه په پښو ودرو. د مالیزیا ځانګړي استازي له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې د زمینې برابرولو ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ واردات او صادرات پیل شي. بیا هم ښه راغلاست. په کابل کې د پاکستان سفیر د یو شمېر افغانانو له نیوکو سره مخامخ دی. یو شمېر افغانان منصور احمد خان په ډیپلوماتیکو سرغړونو تورنوي او ځینو چارواکو او اشخاصو سره لیدنې د اصولو خلاف بولي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې ژر تر ژره نوموړي سره د ځینو اشخاصو او چارواکو لیدنې بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دوی له مشورې او اجازې پرته بهرنیو سفیرانو او ډیپلوماتانو سره هر ډول لیدلو باندې بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ننګرهار ته سفر درلود چې هلته یې د ملګرو ملتونو دفتر له استازو سره هم لیدلي وو. پر پاکستاني سفیر د نیوکو تازه لړۍ له دغه تصویره پیل شوه. ګڼ شمېر افغانان ځکه په غوسه دي چې په باور یې د بل هیواد ډیپلوماټیک استازی نشي کولی چې مستقیمې اړیکې او یا هم لیدنې ولري. یو شمېر افغانان خو تر دې بریده په غوسه دي چې آن د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزیره یې د منصور احمد خان د ویستلو غوښتنه کړې ده. همداسې اصول ډیپلوماتیک کنسولي موجود دي، نو بنا د هغې صلاحیتونه تقریبا د همتا په ډول باندې تعین دي. نشي کولی چې یو سکرټر یو سفارت پورته سي له ډېر لوړ مقام سره کتنه وکړي، هلته بیا پروتوکول کې دوی ملاقات تنظیمېږي د سفیر هم، او داسې دوی سفرونه کوي چې چېرته ځي کوم ولایت ته د مملکت بلې خواته خامخا وزارت خارجه خبروي د امنیتي اصولو پر بنیاد باندې. نو بنا له هغه نه پورته که دوی تجاوز د خپل حد حدود نه کوي، بیا نو په دې حکم باندې د وزارت خارجه مقاماتو لخوا تصمیم نیول کیږي. مطابق قوانین قبول شده بین المللی دیپلمات‌ها روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور و دو ملت در صورت موافقت و به رسمیت شناختن یکدیگر تأمین می‌کنند. وظیفه دیپلمات تا زمان ادامه داشته میتونه که حکومت‌ها یکدیگر را به رسمیت بشناسند. هرگاه مشروعیت نداشته باشه حکومت جانب مقابل، وظیفه دیپلمات‌ها خود به خود به حالت تعلیق میاد. اما در موضوع افغانستان اکنون دچار یک بحران روابط دیپلماتیک شده که برای ملت افغانستان و برای آینده افغانستان یک چالش بزرگ است. له دې وړاندې هم په کابل کې د پاکستان سفیر له دې امله د خلکو له نیوکو سره مخ شوی و چې له بېلابېلو افغان چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې وې. هغه مهال د خلکو له غبرګونونو وروسته د اسلامي امارت لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند لارښوونه وکړه چې چارواکي په مستقیم ډول له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د لیدنې حق نه لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې یو بهرنی داعش جنګیالی نیولی دی. دغه وزارت په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې یاد کس د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د کور په کور پلټنو پر مهال
نیول شوی دی. نیول شوي داعش جنګیالي په خپلو اعترافونو کې ویلي چې د تاجکستان اصلي اوسیدونکی دی، خو له اسلامي امارت سره د جګړې لپاره لومړی روسیې، بیا ترکیه او له ترکیې څخه ایران ته تللی او له ایران افغانستان ته راوښتی دی. د نیول شوي کس خپل اصلي نوم امید او مستعار نوم احمد فرید یاد کړی دی. اسلامي امارت ویلي چې دغه داعش جنګیالي د دوی خلاف تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. اسم اصلیم امید، نام مستعارم احمد فرید. با کشور از تاجیکستان هستم. تاجیکستان با کشور روسیه سفر کرده. از روسیه به ترکیه سفر کردم. از ترکیه ایران، از ایران افغانستان بر ضد مجاهدین امارت جهاد میکنم. د کابل امنیه قمندانۍ په تصفیوي عملیاتو کې سلګونه میله وسلې راټولې کړي او دغه عملیات ګټور او له لاسته راوړنو ډک یادوي. د کابل امنیه قمندانۍ په باور د پلټنې په عملیاتو کې یوازې د 4مې حوزې په سیمه کې 450 میله وسله نیول شوې ده. ورته مهال د بخښنې نړیوال سازمان له اسلامي امارته غوښتي چې ژر تر ژره کور په کور د پلټنې عملیات ودروي. په کابل او شمېر ولایتونو کې د اسلامي امارت له لوري د کور په کور پلټنې عملیات لا هم دوام لري. کابل امنیه قمندانۍ وایي په پیل شویو عملیاتو کې د کابل له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر وسلې، زغروال ګاډي او یونیفورم ترلاسه شوي دي. په دې عملیاتو کې یوازې د 4مې حوزې اړوند سیمو کې 450 میله وسلې نیول شوي دي. نو د ډیرو برخو نه زیات اسلحه ترلاسه شوې ده. که ووایو چې فقط د 4مې حوزې اړوند سیمې څخه 450 میله سله موږ ترلاسه کړې ده. همدغه شانتې په نورو حوزو کې هم زیاته لاسته راوړنې لرو. دا چې د عملیات شروع دي، جریان لري، لا پای ته نه دي رسېدلي. امنیه قمندانۍ د هغو ادعاو په تړاو چې ښځینه پولیسې په تلاشۍ کې نشته وایي یوازې په هغو کورونو کې چې زیات شک نه وي ښځینه پولیسې له ځان سره نه بیایي. نو بعضې کورونو ته د زنانه پولیسو نه شتون، هغه علت دغه دی چې هغلته موږ زیات شک نه لرو، ځکه کور زیات نه پلټو، هغه د خویندو اتاقونه یا صندوقونه هغه نه پلټو. که بیا چېرته ضرورت وي چې موږ هغه صندوقونه وپلټو، هغه کوټې وپلټو، بیا موږ سره به ضرور زنانه پولیس هم وي. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې ویلي دي چې اسلامي امارت یې پیل شوي عملیات ودروي ځکه طالبان د خلکو کورونو ته په زور ورځي. کابل کې طالبانو لخوا د کورونو تلاشي باید زر تر زره ودرول شي. راپورونه وایي چې طالبان په زور د خلکو کورونو ته ننوځي او د هغوی شخصي حریم تر پښو لاندې کوي. د کورونو او لوښو نظم ګډوډوي او کورنۍ ځوروي. د کابل امنیه قمندانۍ د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په تړاو بیا وایي پیل شوي عملیات د خلکو په غوښتنه دي او د نړیوال د عملیاتو په څیر نه دي چې د خلکو په کورونو چاپې ووهي. په ننګرهار کې هم د ورانکارو ډلو انسان تښتونکو پر وړاندې هڅې چټکې شوي او له لاسته راوړنو ډکې بلل کیږي. په ننګرهار کې مطیع الله نومې ماشوم چې 6 میاشتې وړاندې له کندوز ولایت انسان تښتونکو جلال آباد ته تښتولی او تېره شپه د انسان تښتونکو له منګولو خلاص شوی دی. د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي یا د ماشومې بیرته خپلې کورنۍ ته سپارلی او له پوره 6 میاشتو وروسته له خپل کور سره یو ځای شو. د تښتول شوي ماشوم پلار خوښ دی او د ننګرهار د امنیه قمندانۍ له مسؤلینو یې مننه کړې چې زوی ورته روغ رمټ وسپاره. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې تېره شپه مطیع الله نومې ماشوم د دندې پر وخت د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړی او خپلې کورنۍ ته یې وسپارلو. د قمندانۍ د مسؤلینو په خبره چې دغه ماشوم پوره 6 میاشتې وړاندې د کندوز ولایت ښار اړوند 5مې ناحیې نه انسان تښتونکو تښتولی و چې اوس په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار 8مه ناحیه کې د قمندانۍ مسؤلینو د دندې پر وخت په یو چک پوینټ کې نیولې او انسان تښتونکي ترې په تېښته بریالي شوي. یاد ماشوم چې تقریبا 6 میاشتې مخکې د کندوز ولایت 5مې حوزې په مربوطاتو کې اختطافچیانو اختطاف کړی و. لله الحمد نن د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مجاهدینو د 8مې حوزې په مربوطاتو کې د دندې د اجرا پر وخت یاد ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد چې نن مو خپلې کورنۍ ته وسپارئ. مطیع الله ماشوم چې له یوې اوږدې مودې وروسته چې په سختۍ پرې تېره شوه له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي او خوښ بریښي راته کیسه کوي چې څنګه د انسان تښتونکو له لورې وتښتول شو او ننګرهار ته څنګه راورسېد. از ولایت کندوز ناحیه 5 در طرف
4 می رفتیم در میدان بشکشی. یک کرولای سیاه بود، شیشه شمسیه بود، تاول پیش رفت. 2 نفر آمد تا شد مرا گرفت به زور برد داخل موتر. 2 دانه یک سیاسر بود، 2 دانه اشتک بود، یک موتروان بود، 2 نفر بود. مرا باز گرفت در موتر انداخت، که گرفت د بینیم زد، دیگهش خبر نشدم. د یاد ماشوم پلار چې ستړې منډې د زوی موندلو لپاره کړې وي او د ډیرو ادارو دروازې ټکولې وي، خو تش لاس او بې د زوی موندلو نه هیلې کور ته ستون شوی و. اوس ډیر خوشحاله دی او د ننګرهار د امنیه قماندانۍ له مسؤلینو مننه کوي. نیروی امنیتی امارت اسلامی که پسر مهدی الله مدت 6 ماه شده بود که از ولایت قندوز ناپدید گردیده بود، اما این را خدا را شکر سپاسگزارم توسط نیروی امنیتی امارت اسلامی عهده 8 ولایت ننگرهار و پسرم را آزاد نمودن و به دستم تسلیم نموده است. از اینا جهان قدردانی و سپاس می‌نمایم. دا لومړی ځل نه دی چې یو کورنۍ د خپل ورک ماشوم پسې دومره ستړي ګالي. له دې وړاندې هم د هیواد په ګڼو برخو کې د پیسو لپاره د ډیرو کورنیو تنکي ځوانان او ماشومان د انسان تښتونکو له لوري تښتول شوي چې ګڼې وژل شوي دي. خلک انسان تښتونکو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. دوی وایي دا ډول مجرمینو ته د سختې سزا په ورکولو سره به نور ترې عبرت واخلي او ټولنه به له ورته جنایتونو خلاصه شي. سحرګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. تخار کې د پولیسو له روزنیز مرکز نه شاوخوا 350 تنه سرتیرو ته د 2 اونیو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. امنیتي چارواکي وایي دغه کسان به د تخار په بېلابېلو حوزو کې د لا ښه امنیت په موخه ځای پر ځای شي. تخار کې په داسې حال کې له نظامي روزنیز مرکز نه دغه شمیر سرتیري فارغېږي چې لا هم خلک ویره لري چې د نوي کال په رارسېدو سره به یو وار بیا د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې وسلوالې ډلې سر راپورته کړي. هغه ویره چې امنیتي مسؤلین تش تبلیغات بولي. تخار کې د اسلامي امارت له یو روزنیز مرکز څخه شاوخوا 350 تنه ملي پولیس د 2 اونیو زده کړو وروسته فارغ او رسما د دندو لپاره چمتو شول. د ملي پولیسو په جامه کې د اسلامي امارت دغه ځواک ته په 2 اونیو کې د عقیدتي او شرعي زده کړو سربیره نظامي زده کړې ورکړل شوي. تازه فارغ شوي د هیواد په هره برخه کې د خدمت کولو ډاډ ورکوي. ما سمینار از کابل وزارت داخله برمان چی کرده بود، مهیا کرده بود سمینار چک پوینت گزمه همه گپا بود. ما انشالله که فارغ شدیم و درسای عقیدتی هم بود، انشالله مستفید شدیم، از درس‌ها یاد گرفتیم، انشالله تا قدر خون داریم، با وطن خدمت میکنیم، از مردم دفاع میکنیم. با مردم تعلیمات دیدیم، انشالله واحد مهمی است که در هر گوشه افغانستان باشه ما با تامین امنیت آماده هستیم. خدمت کامل انشالله دفاع وظیفه میکنیم انشالله. خلک که څه هم خوښ دي چې تخار ولایت کې امنیت تامین دی، خو وایي ګونګوسي شته چې د نوي کال د پیل سره به یو وار بیا یو شمېر وسلوالې ډلې سر راپورته کړي. خو چارواکي بیا دا ډول اندېښنې ردوي او وایي دوی د هرې وسلوالې ډلې د خنثی کولو لپاره کلک چمتووالی لري. باید دقت بکنه و هر آن تحرکاتی که از سوی دیگر گروه ها یا دیگر مثلا داعش از یا جبهه مقاومت است که اینا صورت میگیره، باید اینا تدابیر امنیتی بیشتر بگیرند. مقاومت است، فلان است، استان است، ایتا اوازا و ایتا گپا در مابین مردم ما و شما پخش میکنه به خاطر که اذهان مردم مشوش شوه. برای ملت تخار ما اطمینان میدهیم ان شاء الله العزیز، بلکه به سطح افغانستان امارت اسلامی عمرای ما و شما به سطح رهبری امارت اسلامی اونا شب و روز در این فکر هست که یک خلا باید پیدا نشود. شمال ختیځ کې تخار یو له هغه ولایتونو دی چې د نورو په پرتله پکې مقاومت ته ژمن کسان زیات بریښي. خلک له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې نه یوازې د امنیت خرابېدو مخه دې ونیسي، بلکې د وضعیت لا ښه کېدو هڅې دې جاري وساتي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، تخار. کابل کې سلګونه معلولو لوبغاړو سره بشري مرستې وشوې. دا مرستې په افغانستان کې د افغان ماشومانو لپاره د آلمان د خلکو مرستو مؤسسې لخوا پر 600 کسانو وویشل شوې. یادې مرستې د ملي اولمپیک ریاست او د کابل د کډوالو ریاست په همکارۍ نن توزیع او د نورو مرستو ژمنه هم ورسره وشو.
په کابل کې پر لسګونه معلولو لوبغاړو بشري مرستې وویشل شوې. دا مرستې د افغان ماشومانو لپاره د آلمان خلکو موسسې له لوري ترسره او په نږدې 600 معلولو لوبغاړو وویشل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن له یادې موسسې مننه وکړه چې اړمنو معلولو لوبغاړو لاسنیوی یې وکړ. د آلمان لخوا د افغان ماشومان سره د مرستو د لړۍ مننه کوم او تمه ده چې دا لړۍ دوام پیدا کړي. حکومتي مسؤلینو دغه لوبغاړو ته د همکارۍ او هر راز ملاتړ ډاډ ورکړ. دلته د کډوالو چارو ریاست مشر ویل کابل کې کور په کور د اړمنو پیژندلو لپاره یې سروې پیل کړي او په شتمنو هیوادوالو یې غږ وکړ چې روان ناورین کې له بېوزله کورنیو سره مرستې وکړي. به خاطر به پیش بردن و ترقی دادن ملک خود هر کسی وظیفه و مکلفیت دارد که کوشش کنند جد و جهد نمایند تا بتوانیم که ملت ما این کشور را به پای خود استاد کند. روز بیاد که ما احتیاج کمک های کشورهای دیگر نباشیم. د افغان ماشومانو لپاره د آلمان خلکو موسسې له دې مخکې هم د هیواد په نورو ولایتونو کې ورته مرستې کړي دي. پر معلولو لوبغاړو د مرستو د ویش پر مهال د یادې موسسې مشر وویل چې له لوبغاړو او اړمنو افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. نننی پروګرام کې مونږ د 600 فامیل لپاره دی چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې په دې کې اکثریت معلولینو معیوبینو او کونډې یتیمان دي او په دې کې شامل دی غوړي اوړه وریجې چای بوره دغه شیان دی او دا په هر هفته کې ټیم د سروې چې څومره سروې کولی شي د محترم ریاست ماجرین د خوا نه الست مونږ ته ورکړ کېږي. مونږ بیا د هغې د ضرورت په مطابق باندې په هر هفته کې که 500 وي که 1000 وي که 2000 وي چې تر څو پورې چې دوی خپل سروې په شفاف ډول باندې چې کوي د هغې نه وروسته مونږ راځو خپل ملت دپاره او ملک دپاره د معلول لوبغاړي چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي او له حکومت او خیریه بنسټونو د نورو مرستو غوښتنه لري. زه ډېر زیات خوشحاله یم د آلمان موسسې څخه او د اسلامي امارات څخه چې موږ سره دغه شان کومک وکړ. زه معیوبه یم، دواړه خپې مې نشته دی او د کار ژوند نه یم پوه شوې. خپل کورنۍ لپاره مرسته مې سره وکړه. والا دا د ډېر هغه ځای دی خو خواشینی ځای دی چې مرستو ته احتیاج یو باید موږ خپله ځان متکي شو او بیا هم خوشحاله یم دغه مرستې موږ سره کړې دی. موږ غواړو چې افغانستان کې هر شی خپله لاسته راوړو. واک ته د طالبانو له رسېدو سره چې کابو 2 میاشتې پوره کېږي زرګونه کسانو دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د وزګارتیا او فقر کچه هم لوړه شوې او له نیمایي زیات افغانان مرستو ته اړتیا لري. د افغان ماشومانو لپاره د آلمان خلکو موسسې لخوا له معلولو 600 لوبغاړو سره دغه مرستو کې غوړي، اوړه، وریجې، چای او بوره شامل وو. له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا لیږد د بیرته عادي شو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې څه موده وړاندې په یاد هیواد کې د تخنیکي ستونزې له امله د وارداتي برېښنا په لید کې کموالی راغلی او چې اوس یاده ستونزه حل شوې ده او یاد هیواد اوس بیرته د شوې هوکړې سره سم د برېښنا لیږد عادي حالت ته راګرځولی دی. د برېښنا رالیږد د چارو عادي کېدو سره به په کابل کې د برق پارچاوۍ ستونزه هم راکمه شي. لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست د ازبکستان هیواد کې د برېښنا په برخه کې ستونزه را ایجاد شوې وه چې له امله یې برېښنا کې کمښت راغلی و. نو همدغه ستونزه حل شوې ده او اوس موږ د ازبکستان هیواد څخه د سوي قرارداد پر اساس باندې برېښنا واردوو او برېښنا څومره چې موږ د دوی سره قرارداد کړی په هغه کچه واردېږي افغانستان ته. او د دې ترڅنګ موږ اوس مهال د 14 الی 14.5 ساعته پورې برېښنا صنعتي فابریکو ته ورکوو او د 14.5 الی 15 ساعته رهایشي کورو یا استوګنیزو ساحو ته برېښنا ورکوو چې د ورځو په ګرمښت سره او د هوا په نورمالېدو سره به دا د برېښنا کې مثبت بدلونونه لا زیات راسي.
ننګرهار کې په کرونا د اخته ناروغانو شمیر لوړ شوی دی. د کرونا ناروغانو روغتون مسؤلین وایي هره ورځ ورسره تر 45 مثبت پیښې ثبتېږي. د مسؤلینو په خبره چې دوی خپل چمتووالی لري او که څه هم یاد روغتون 10 بسترونه لري خو دوی هره ورځ تر 500 زیات ناروغان لري. په ننګرهار کې د کرونا په نوې بڼې اومیکرون د اخته ناروغانو شمېر له یوې ورځې بلې ته په لوړېدو دی. په ننګرهار کې د کرونا مرکز مسؤلین وایي چې هره ورځ تر 45 ناروغان ورته راځي چې د اومیکرون لابراتواري نتیجې مثبت وي او دلته یې بستره وي. د یاد مرکز د رئیس په خبره چې د کرونا نوې بڼه وژونکې نه ده او خطر یې د لومړۍ په پرتله کم دی. دی وایي که څه هم په اومیکرون اخته کسان له ورځې بلې ته په ډېرېدو دي خو دوی ورته پوره چمتووالی نیولی دی. د نن ورځې هغه چې تاسو ته وایم زموږ مریضان 45 نفره دي. زموږ شفاخانه 10 بستره ده خو الحمدلله موږ کولی شو چې تر 50 او د 50 نه اوچت مریضان لپاره آمادګي لرو، بسترې لرو. که خدای نخواسته د مریضان تعداد زیات شي هغوی ته خدمت کولی شو. د کرونا ناروغۍ نوې بڼه اومیکرون چې ګڼ ناروغانې ښځې دي او د سړیو په پرتله یې ژر له تابه غورځوي په کرونا سنټر کې بسترې دي. په کرونا مرکز کې بستر ناروغانې ښځې وایي چې دلته یې درملنه په سم شکل کیږي او په ډیر بد وضعیت کې دلته راوړل شوي وي خو اوس ښه دي او له ورځې بلې ته یې د ناروغۍ چله کینی. د امبولانس کې راوړي او دلته د خدای رحم وشو او اوس شکر دی ښه فضل د خدای دی دومره دغه نه کوو. دوا هغه پخواني حال نه اول کې خو شپه ورځ دوا او درته زه ځان ځولۍ راوړې م درته دوی واغوستلې م ډاکټرانو ښه خدمت یې راله کړی دی خو د بچو په شانتې او نور دغه شانتې اوس ښه. د ننګرهار ولایت د کرونا په مرکز کې هم د لرو پرتو ولایتونو په اومیکرون اخته ناروغان هم بستر دي. وایي په بې شمېره ډاکټرانو ګرځېدلي وو خو درملنه یې نه کېده خو په کرونا مرکز کې اوس دومره شوي چې موږ سره خبرې کوي. ګڼ ولایت نه راغلی مجاهد ترېنه اول ته مو ډېره تازابي وکړه نه کېده دلته راغلو دغه چلي واټ ته بیا خدای پاکه پاڅم 2-3 شپې وکړې دلته اوس شکر ده اسانه مې سوی ده هلته ډېر روبونه مزار بازار وم. زه چې وم سینه مې وه اکسیجن مې کمېدل ډېر سخت مریض وم ډېر هسپتالو باندې وګرځېدم سید حمید پوهنتون شفاخانې درد یې نه اخیستلم بیا یې راته پارچه راکړه دلته راشه او دلته شکر الحمدلله بس اکسیجن راته چالان کړ سیرمان یې راکړ دوایي راته چالان کړه او شکر دی. په کرونا د اخته ناروغانو په یوازان وایي چې په یاد سنټر کې د کورنیو غړي په داسې شکل تداوي کیږي چې تمې ورته بیرته پیدا شوي دي. دوی وایي دلته یې ناروغانو ته د ضرورت وړ درمل پر وخت رسیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شوي. ټول ډاکټر صاحبان په شمول د نرسان پرسنل د خدماتي په مجموع کې موږ سره ډېر کومک وکړ او موږ ډېر ورنه خوشحاله یو. موږ مریض ته دومره خدمت کیږي چې داخل افغانستان کې داسې خدمت نشته. د خدای دې ډاکټر صاحبانو ته ډېر خدای د ام دنیا ام خامت ډېر اجرونه ورکړي. په ننګرهار کې که څه هم هوا په ګرمېدو ده خو سمه ورسره د اومیکرون نوې بڼه هم په چټکۍ لوړېږي. نیوکې دا وي چې د ننګرهار په کرونا مرکز کې د لابراتوار مواد او نور د اړتیا وړ توکي نشته او په اومیکرون اخته ناروغان بیرته کورنیو ته لیږل کیږي. خو د روغتون د مسؤلینو په خبره چې آمادګي لري او کومه اندېښنه نشته. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. او د هم یو اقتصادي خبر. افغان صنعتکاران او پانګوال وایي د بانکي سیستم په بیرته عادي کېدو سره به ډېرې تړل شوي فابریکې بیرته فعاله شي. صنعتکارانو دغه څرګندونې د هغې فابریکې د بیرته فعالیت غونډه کې وکړې چې یوه میاشت وړاندې د اورلګېدنې له امله سوځېدلې وه او نن یې بیرته فعالیت پیل کړ. د صنایعو او معدن خونې مسؤلینو پر سوداګرو د پانګونې او په عامو خلکو د کورني تولیداتو کارولو غږ وکړ. په کابل کې د کارتن جوړولو هغه فابریکه چې یوه میاشت وړاندې زیاته برخه د برق شرطي له امله د اور په لمبو وسوځېده بیرته فعالیت پیل کړ. د دې فابریکې مسؤل وایي د اورلګېدنې له امله شاوخوا $2 میلیونه زیان ورته اوښتی خو په وینا یې بیرته یې پانګونه وکړه او خپل کار یې پیل کړ. فابریکې ته تقریبا د 12 نه تر $1.5 میلیون پورې زیان واوښته او دا فابریکه اوس پلان لري دا کمپنۍ چې خپل ماشینونه نورم غښتلي کړي. بعضې نورې شعبې دي اندې
د موږ بسته بندۍ یا د کارتن سازۍ پورې مربوط دي هغه فعالي کو. د صنایعو او معدن خونې مسؤلینو او غړو په جوړه شوې غونډه کې له خلکو غوښتل چې د هیواد اقتصادي خپلواکۍ لپاره له خپلو کورنیو تولیداتو ګټه پورته کړي. هیله او ارزو د خپلو هیوادوالو نه دا ده چې صنعت ته مخه کو، فابریکه‌دارۍ ته مخه کو، خپل هیواد خپل قلم ولرو، خپل کتابچه ولرو، خپل بوټ ولرو، خپل کورتۍ ولرو، خپل کاردان ولرو، خپل تولید ولرو. په هغه وخت کې به افغانستان کیږي. غونډه کې د کابل اتفاقیې ریاست مسؤلینو هم ګډون کړی و او له دې امله چې په وخت یې اور مهار کړی و د پراخېدو مخه یې نیولې وستایل شول. د اتفاقیې ریاست مسؤلینو په دغه غونډه کې د امکاناتو او پرسونل کمښت یادونه وکړه او په وینا یې هڅه کوي چې پیښو ته د رسیدو لپاره خپل نور امکانات او وسایل هم ترلاسه کړي. 235 یا 240 اراده موتورای مجادلوی بسیار قیمتی که بعضیشان تقریبا از 2.5 لک دلار گرفته تا 18 لک تا 20 لک دلار ما موتورای مجادلوی داریم. و نیکبختی الحمدلله بیست که 4 موتر 4 ارادجات و زنه بسیار قوی و هم لفت داره، قیمتش تقریبا میلیون ها دلار میشه. نو به کار شروع کرده. واک ته د طالبان رسیدو سره په کابل او ولایتونو کې سلګونه فابریکو خپل فعالیت ودراوه، خو په دغه غونډه کې صنعتکارانو ډاډ وښود چې ډیری تړل شوي فابریکې به د بانکي سیستم په بیرته عادي کېدو سره خپل فعالیت بیرته پیل کړي. او دا هم څو لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو کې افغانستان دایمي استازي د روسیې خلاف رایه کاروي. اسوسییټډ پریس لخوا لیدل شوي سندونه ښایي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په ګډون میانمار هم پر اوکراین د روسیې خلاف پریکړه لیک لپاره رایه وکاروي. د نصیر احمد فائق داسې مهال د افغانستان په استازولي رایه کاروي چې هغه په افغانستان کې د حاکم حکومت استازولي نه کوي. اسلامي امارت له دې وړاندې د اوکراین او روسیې په کړکېچ کې ځان بېپره اعلان کړی و. وړاندیز یې کړی و چې روان کړکېچونه دي د خبرو لارې حل شي. ملګرو ملتونه غواړي د رایو په اکثریت سره دغه پریکړه لیک صادر کړي چې پر بنسټ به یې د روسیې بریدونه غندل کیږي او له یاد هیواد به غوښتل کیږي چې له اوکراین خپل پوځیان په شا کړي. د قانوني اسنادو درلودونکي کسان بهر ته تللی شي. د اسلامي امارتویان ذبیح الله مجاهد وایي هغه کسان چې قانوني اسناد او یا بلنلیک ولري کولی شي له کوم خنډ پرته بهر ته ولاړ شي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له اسنادو او په قاچاقي ډول بهر ته تلل منع دي. د اسلامي امارتویان تر دې وړاندې همدا خبره کړې وه خو د نه وضاحت له امله له ډیرو نیوکو سره مخ شوه. د همدارنګه زیاته کړې هغه کسان چې له اسنادو پرته هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو له افغانستان څخه وځي له ډیرو ګواښونو سره مخ کیږي چې په غیر قانوني ډول یې له هیواده وتل منع کړي دي. امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د بهرنی چارو وزیر انتونیو بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 49مې غونډې ته وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوی برابره شي او پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن وویل پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي او په هره برخه کې د ټولو افغانانو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د اروپا د سولې انسټیټیوټ له اجرایي رئیس سره کتلې دي. په دې کتنه کې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له مرستو مننه کړې او راتلونکي کې له اروپایي ټولنې سربیره له نړیوالو او مرستندوی ارګانونو د بشري مرستو ترڅنګ د ښو اړیکو غوښتنه کړې. مولوي عبدالکبیر ویلي اسلامي امارت په راتګ سره امنیت خوندي شوی او نړیوال دې ډاډه وي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د اروپایي ټولنې استازي له اسلامي امارت سره د اروپایي ټولنې او نړیوالو د اړیکو د ښه کېدو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
او د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د یاد سازمان له لوري پر یو ټویټ کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر سخاوتمندانه مالي مرستو پر مټ په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي د یادې پروژې له لارې به له 3,000 زیاتو خلکو ته د خوړو او خوندیتوب او تغذیې ښه شرایط برابر کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د سپورت له نړۍ نه مو سامع هلال خبرې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا بنگلاديش پر وړاندې د سفر لومړی شلوريزه لوبه ترسره کوي. د سفر یو ورځنی لوبلړۍ د بنگلاديش لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. سبا دواړه لوبډلې د 2 شلوريزو لوبو لوبلړۍ پیلوي. پاتې هغه افغان لوبغاړي چې دې لوبو ته غوره شوي وو بنگلاديش ته رسیدلي او د افغان لوبډلې سره سبانۍ لوبې ته خپل تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله به د بنگلاديش لوبډلې پر وړاندې دویمه شلوريزه لوبه د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه ترسره کړي. کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو نوې درجه بندي اعلان کړه. د یادې درجه بندۍ له مخې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی راشد خان شپږ مثبتې نمرې ترلاسه کړي او د نړۍ په کچه په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د توپ اچوونکو په ډله کې یې نهم مقام خپل کړی. د یو ورځنۍ لوبو توپ اچوونکو په نوملړ کې بیا نیوزیلینډی ټرینټ بولټ لومړی مقام له ځانه سره لري. د شلوريزو لوبو په توپ وهونکي کې بیا سریلنکایي توپ وهونکی پاتوم ناسنګا په غوره لاسو توپ وهونکي کې ځای خپل کړی. پاکستانی بابر اعظم د شلوريزو لوبو په توپ وهونکي کې لومړی مقام له ځانه سره لري. او هند غوره لیګ کې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ستر زیان. د چینای لوبډلې هندي لوبغاړی دیپک چاهر د راتلونکي هند غوره لیګ څخه د ټپونو له امله بهر شو. چاهر په راتلونکي 2022م کال هند غوره لیګ کې د چینای لوبډلې مهم توپ اچوونکی شمیرل کېده چې اوس به یې تشه چینای لوبډلې ته پوره کول ستونزمن وي. چاهر له 2013 کال راهیسې چینای لوبډلې سره لوبېږي چې تېره میاشت د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې لوبې کې ټپي شوی و. هند غوره لیګ د دې میاشتې په 26مه نیټه پیلېږي او د مې میاشتې په 9مه نیټه به پای ته ورسیږي. له تاسو او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې یو ساعته خبري ټولګه مو همدومره وه.